بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شیف دلدار، تاسو ګورئ ډي آر کې فوډ چینل. نن زمونږ ریسیپي ده د املی او د الو بخارۍ شربت. نو راځئ چې جوړ یې کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. املی 200 ګرامه او 1 لیټر اوبه، او الو بخاره 200 ګرامه او 1 لیټر اوبه. دا به څلور 5 ساعتو لپاره 6 ساعتو لپاره به اوبو کې خیشته کړئ، او بیا به زړې ترې وباسئ، او بیا به یې مکسي کې مکس کړئ، صحیح حل به یې کړئ. هغه نه بعد به یې جالۍ کې وباسئ. بیا به په اور باندې 1 لیټر اوبه، 1/2 کیلو بوره، دا به ښه حل کړئ. حل کولو نه بعد به یې ښه مکس کړئ چې ښه جوش شي، او بیا به الو بخاره او د املی چې کوم جوسر نه باستلي وو هغه به پکې مکس کړئ، او نیمه قاشقه مالګه، او 15 دقیقو لپاره به ښه په اور باندې دا چې دا جوش کړئ تر څو پورې دا د املی او د الو بخارۍ شربت ټینګ شي، او بیا به یې کېږدئ چې یخ شي، او واوره به ګیلاسو کې واچوئ. همدې سره زمونږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو نورې نوې ویډیوګانې تاسو ته هم په وخت ورسیږي. هر شربت چې وي نو چې یخ نه وي مزه نه کوي، نو یخ به ډېر واچوئ. زمونږ شربت تیار شو، نو 4 یا 5 قاشقې به هر ګیلاس کې مکس کړئ، او بیا به پکې اوبه مکس کړئ. املی او الو بخارۍ شربت ډېر فایدهناک شربت دی، او تاسو کولی شئ چې په روژو کې یا په ګرمیو کې استعمال کړئ. او همدې سره زمونږ نننۍ ویډیو پای ته ورسېده. د املی او الو بخارۍ شربت تیار شو، او راکړئ ماته اجازت، بیا به ګورو انشاءالله د یوې نوې ریسیپي سره. د الله په امان. مننه ستاسو لیدو نه.